چې تخپل خواهش د اغي دین تابع وګرځي کوم چې الله او د الله رسول خولې دی الا به سوچه مسلمان یې ګنې سوچه مسلمان بنې. اوس د انسان خواهش خدا وایي چې سړی دې په ګرمه بړستن کې پروتي او شریعت دا وایي چې نه بړستن پرېږده والله ته ودرېږه. د انسان خواهش خدا وایي چې دا مال در سره پروتي او خیر ډېر کې او چالم ورنه کې، لیکن الله او رسول وایي چې نه مال کې صدقه وکړه خیرات وکړه د الله حق ورکړه. د انسان خواهش او خوښه خدا وایي چې دې کور په آرام پروتي او دته هیڅ تکلیف ونه رسي. د الله او د رسول خواهش وایي نه که جهاد در باندې فرض او د جهاد درته اعلان وشو نو بیا دا سرم د الله په لار کې ورکا او دا مالم د الله په لار کې قربان کا. اوس که مونږ خپل خواهش او خپل خوښه د الله او د رسول د خوښې تابع کړه مونږ به سوچه مسلمانان یو. او که مونږ وایو چې نه زما خوښه خو دا مال مې خوښ دی او دا خپل نفس مې خوښ دی او دا خپل عزت مې خوښ دی او شریعت سره به راکاږو نو رونو دا به سوچه مسلمان نی. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې او صحابي دی ډېر کمزوري دی بوډا دی. سړی چې بوډا شي که نه نو بیا دا دماغ کار نه کوي غصه م ورځي اوس ګزاره به ورسره کوي. او بل نبی علیه السلام فرمایي چې سړی بوډا شي وی بني آدم بوډا کیږي او دوه خصلتونه ځوانیږي. دا نبی علیه السلام فرمایي یو په مال حرص ځوانیږي او بل په عمر. عقل خدا وایي چې سړی بوډا شو نو چې مال سره مینه کمه شي دی یا سملس ورځې پس مرم په مال څه کومه او چې عمر سره مینه کمه شي ځکه چې اوس خو 10-12 ورځې پس میاشت پسه سمري. لیکن قربان شم د خپل پیغمبر نه څه رښتیا خبرې کوي چې دې څونه بوډا کیږي نو دا دوه صفته ځوانان کیږي، یو په مال باندې دا مینه چې دا ځوان شي مال سره نورم حرص پیدا شي او یو عمر سره چې کومه مینه واغه نور زیاته شي ځوان شي او دې دا نه وایي چې زه خو بوډا یم لږې ورځې پاتې دی د حرص د عمر نورم زیات شي. نو دا یو بوډا صحابي دی یو سړی نوی مسلمان شو نو نبی علیہ السلام مبارک به دا عادت و چې کوم به نبی مسلمان و نو هغه له به یې لږه توجه زیاته ورکوله چې د زړه اسلام سره ولګي، صدقې به یې موله ورکولې، زکات به یې موله ورکو، مینه به یې زیاته ورسره کوله چې نبی مسلمان داسې نه چې واپس کو کافر چې ته نشي. یو سړی نبی مسلمان شو راغی نبی علیہ السلام ته کېناست وی د الله رسوله زما پټی دی او زما باغ دی او د دې فلانکي صحابي د دې بوډا لس بوټي دي د کجورو دا ته ماله واخله که دا لس بوټي ماله راکړل نو زما دا دیوال به نیغ شي دا پوله به نیغه شي نو زه به دا کورم دی باغ کې جوړ کړم او دا پوله او دا دیوال به مې سیده شي او چې دې دا لس کجورې نه راکوي نو زما دا دیوال نه نیغېږي. نو تاسو دې صحابي دی بوډا ته ووایه چې دا لس کجورې ماله راکړي دا لس بوټي. نبی علیہ السلام مبارک هغه موقع وکته او واقعي چې که دا لس بوټي دی نه ورکوي نو د ده دا دیوال کږېږي او که دې بوډا صحابي دی هلک له دا لس بوټي ورکړل د ده دیوال به پرې نیغ شي. نو هغه سړی یې راوغوښت هغه بوډا صحابي وی دا لس بوټي دي او دا ته دې صحابي له ورکا دې نوجوان ده. مقصد دا چې دا نوجوان به خوشحاله شي نبی مسلمان دی زړه به یې ولګي. هغه بوډا صحابي نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسوله حکم کې او مشوره راکې. وی نه حکم خو نه کومه دا خو ستا مال دی مشوره در کوم که ورکې نو ښه به وشي که نه ورکې نو ته مالک یې ستا مال دی زور در باندې نه چلوم حکم درته نه کوم مشوره در کوم. وی ښه که مشوره راکې نو دا لس بوټي نه ورکوم. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل هلکه یو کار وکړه پیسې یې واله د دې بوټو چې څومره پیسې کېږي او د دې ځمکې موږ به پیسې در کو په ده باندې دا بوټي دا لس او دا ځمکه خرڅه کا او ته بیا وایي وی د الله رسوله حکم کې که مشوره راکې که ستا حکم یې خو بسر و چشم منم لکه د پیغمبر حکم خو چې منې خو مسلمان به نو که ستاسو حکم یې خو بسر و چشم منم او که نه مشوره راکې. حضور پاک مبارک بیا ورته فرمایل وی نه حکم نه کوم ته مالک یې په زور خو چې د چا خوښه ني نو څوک پې بوټي نشي خرڅولی او چې د چا خوښه ني نو په زور خو پې ځمکه څوک نشي خرڅولی. زه خو آخرت ته خپله غاړه روغوړم زور در باندې نه کوم حکم درته نه کوم یاره یو ښه مشوره در کوم که دا لس بوټي دي په ده خرڅ کړل او د هغې دا ځای نو د ده دا دیوال به نیغ شي. وی د الله رسوله چې حکم کې خو ورکوم او که مشوره راکې نو نه ورکوم. ډېره ښه نبی علیہ السلام مبارک ته وحی راله او فوراً دی بوډا صحابي ته فرمایي هلکه یو بل چل وکړه. وی داسې وکړه چې دا لس بوټي دله ورکړه
رب العالمین به تعالی په جنت کې یو ډېر بهترین باغ درکړي او اعلی محل به درکړي د دې لسو بوټو په مقابله کې بهترین باغ اعلی دا لس بوټي دي او جنت کې بهترین باغ او جنت کې به الله یو اعلی محل درکړي وی صاحب حکم راته کې که مشوره راکې نبی علیہ السلام فرمایي دا حکم خو نه کوم ستا خپل خوښه د خپل اختیار مالک یې وی که حکم کې خو ورکو خیراتی ورکو او که حکم راته نه کې او مشوره راکې نو لا حاجت لی فیه بس همدا لس بوټي مې خو وخت دی صاحبه خو کمزور دی بوډا دی سړی چې بوډا شي که نه یو سړی بوډا و ډاکټر له لاړ وی صاحبه وایي سترګو څوک سره راته خل خل ښکاري ډاکټر صاحب ورته وایي بوډا که نه وی عمر دی کم وی صاحب په غوږونو هم څه نه اورم ډاکټر صاحب ورته وایي ګوره که کمزورې او بوډا یې بوډا نو ځکه نه اورې وی صاحب لاسونه مې مرپي وی دا هم د بوډاوالي نښه ده بوډا وی صاحب غاښونه مې هم ټول ووتل وی دا هم د بوډاوالي نښه ده دا بوډا بابا ډاکټر د غوسه شو څه بوډا د بوډاوالي نښه او د بوډاوالي نښه ډاکټر ورته وایي دا دې هم د بوډاوالي نښه ده غوسې دې شروع کړې که نه دا هم د بوډاوالي نښه نو خبره ده چې سړی بوډا شي نو بیا خو انسان کمزوری شي نو حضور پاک مبارک ورته فرمایي دا لس بوټي ورکا او زه ضمانت در کوم داسې فرمایي زه ضامن یم ستا دپاره ضمانت در کوم چې الله به جنت کې دله باغ هم درکړي او بهترین محل به هم درکړي وی صاحب حکم کې وی نه حکم نه کوم که حکم کې خیراتی ورکوم او که حکم نه کې مشوره راکې نو دا لس بوټي زه بوډا سړی یم په دې مې خپل ژوند تېرېږي دا رانه مه غواړه دا بوډا بابا لا زلمې پوه شو چې نبي علیه السلام خو زما دپاره خواري وکړه خو اوسه سړی نه راکوي نو څه وکړم یو ځوان صحابي ناستو په دې موقع باندې چې خلک خواره شو دی راغی نبي علیه السلام ته وی صاحب وی دا لس بوټي که زه عالم د دې بوډا نه په څه طریقه او دا زه دې ځوان ته وقف کم نو ماله به الله جنت کې محل او باغ به راکړي وی بلکل ضمانت ورکوم نبي علیه السلام فرمایي زه ضامن یم ګوی کوم او ضمانت ورکوم چې تاله به رب العالمین په جنت کې بهترین باغ درکړي او محل به هم درکړي دې پټ غلې غوندې لاړه هغه بوډا صحابي چې دروازه وډبوله د کور یې بهر راویست چې د کور یې راویسته ورته وی ما پېژنې وی نه وی زه فلانکې یم د قبا علاقې اوسېدونکي و دا نوجوان زه فلانکې یم او وی ستا نوم خو مې اورېدلی دی ته خو ډېر ښه انسان یې او ډېر مالدار سړی یې نوم مې دی اورېدلی خو لیدلی مې نه وي وی درته پته ده چې په قبا کې زما یو باغ دی د زرو بوټو زر بوټي دي پکې او هر قسمه بوټې پکې شته هر قسمه کجوره پکې ده د ده ډېر اعلی باغ په قبا کې او د قبا د کجورو باغونه اوس هم یاد دي زر بوټي دي پکې وی بلکل ستا د باغ مې شهرت اورېدلی دی چې ستا په قبا کې د زرو بوټو باغ دی او بهترین اوبه دي او اعلی قسم کجوري دي پکې او د کجورو مختلف قسمونه دی او پکې شته وی دا ستا د باغ شهرت مې اورېدلی دی وی یو ستا له راغلی یم یو سودا کوو دا بوډا ورته وایي څه سودا کوې وی دغه لس بوټي به راکړې او د هغون باغ در کوم څنګه دی خوښه ده غون د زرو بوټو باغ در کوم او دا لس بوټي دنه غواړم د هغې په عوض کې هلکه روغ خو یې که نه چې ته لس بوټي او چې ته زر او دا خو صرف لس بوټي دی او هغې سره یو ګز به ځمکه ده او د دې په مقابله کې د زرو بوټو باغ راکې وی بلکل دا سودا در سره کوم که را سره یې منې وی بس در سره بیا ومنه زه دا لس بوټي مې در کړل او هغه باغ راکړه وی در مې کړل هغه صحابي راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د الله رسوله هغه بوټي ما د هغه بوډا صحابي نه واغېستی هغه له مې د قبا هغه خپل د زرو بوټو باغ ورکړ او راشه بس دقه بوټي دا لس بوټي دې نوجوان صحابي د زما له طرف نه وقف وی بلکل زه ګوی در کوم نبي علیه السلام وفرمایل ضمانت در کوم قیامت پر ورځ به زه د الله دربار کې ضامن یم چې تاله به الله جنت هم درکوي او محل هم درکوي نیغ لاړ او د دې صحابي په هغه زرو بوټو باغ کې کور هم پکې اوسېدم بعضې خلک اوس هم په باغ کې دننه ځان له کور جوړ کړي پکې اوسېږي چې څنګه ورغې د باغ په غاړه باندې ودرېده او ښځې ته یې چغې کړې پلان کې بچي دې م راوباسه او د دې باغه روزه د سړي ته خو را دننه شولې وی روزه دا باغ مې خرڅ که دا مې خرڅ که شابه روزه ته زه چې ما خرڅ که زه نه در نه نوځم ته م روزه او بچي دې م راوباسه او دا کور هم پرېږده او دا باغ هم پرېږده دا ما خرڅ که ښځه پوه شوه چې ته ډېره ښه سودا به یې کړي بل ځای به یې پې ښه باغ اخېستي یس سړیه دا دې څه وکړه دې کې خو زمونږ کور دی دې کې خو زمونږ سامان دی دا خو ډېر قیمتي باغ دی اعلی اوبه دي پکې چینې دي پکې کویان دي پکې دا دې څوک ښځې ډېره ناشنا سودا مې کړې ده د دې نه بهترین باغ مې واغېسته ښه ښځه راووته سره د بچو نه چې لارې ته راووته وی سړیه کوم ځای دی هغه قیمتي باغ واغېسته وی جنت کې مې پې سودا وکړه دې ته سودا وایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به سړي خواهش خدا وي چې دنیا دا باغ د جنت به چته کېږي جنت سره به راکاږو اوس هم خلک بعضې وایي که نه
د مړه په هغه لوی دغه سټیشن به خبرې کوو دا ګورې د کفر خبرې دي چې څوک دا وایي که نه چې په هغه لوی سټیشن به راکاږي سره بیا دا کفر خبرې دي د یو صحابي حضرت خباب رضی الله عنه په یو کافر باندې قرض ورغې ما له خپل قرض راکړه هغه وله نه ورکوم وی ګوره ما له خپل قرض خامخا راکړه ورته یې بلکل یې دله نه در کوم کافر ورته وایي دا قرض نه در کوم وی دغه ورته وایي دا صحابي ورته وایي چې ګوره بخه مې درته نه او مړ به شي بیا به یې نه غواړم وی ښه مرم به زه وی که مړ شم که نه وی هلته به زما بچیم ډېري لکه دلته خدای چې څنګه راکړي او هلته به مې مالم ډېري ته دلته هم خوار هلته هم خوار او زه به هلته به مال یو دلته مې مال دی هلته به بیا درکړم زه په مخه دی ښه دا ګوره دا د کبر خبرې دي او دا د مستۍ خبرې دي نو دا بعضې خلک وایي هلته په لوی لاور به خبرې کوي او هلته به یې دله بیا ترانه به یې والې ښه په لوی ټیشن به درکړو دا دین پورې به سپکه نه وی د قیامت او د حشر پر ورځ پورې سپکه به نه وی دا د کفر خبرې دي نو خبره مې دې پورې کوله چې وی ښځې داسې باغ مې پې وی کوم ځای پې واغېسته وی دا باغ مې ورکه او جنت کې مې پې باغ واغېسته او دا کور مې د دې باغ پرېښه جنت کې راله محل راکوي او ګواه مې څوک دی د دواړو جهانو مبارک سردار اوس که د دې زمانې ښځه وه نو څه غوبل به یې جوړ کړی و که نه مخ سر به یې ټکولي و دا دې څه وکړل موږ به څه کوو بچي به دې څه کوي کم خوا منډې وایي ښځه ورته وایي ای سړیه ډېره بهترینه سودا دې کړې ده مبارک دې وي ستا دې مبارکي ډېره بهترینه سودا دې کړې ده ډېره ښایسته سودا دې کړې ده دې ته شریعت وایي او دې ته دین وایي خپل خواهش به د دین تابع ګرځي یو ځای کې یو صحابي نبي علیه السلام مبارک بار راووت د غرمې او ډېر سخت وږي و په دې خېټه مبارکې کاڼي تړلي و دې ښي طرف ته موږس طرف ته حضرت عمر رضی الله عنه حضرت ابوبکر دام دواړه راغلل تپوس یې وکړه د حضرت ابوبکر نه څنګه راووتې ویې صاحب بس هسې راووتم چې نبي علیه السلام ته به لږ وګورم او خوشحاله به شم حضرت عمر رضی الله عنه تپوس وکړه عمره ته څنګه دې غرمه کې راووتې دا خو د خوب وخت دی ویې صاحب خوب نه راځي لوګې را په مخه کړې ډېر اوږې نو حضور پاک مبارک ولس کمیس اوچت کړه وی راشه عمره تا یو کاڼې تړلې د لوګې نه ما دوه تړلې ځای چې ځو حضرت نبي علیه السلام ته مخکې شو حضرت ابوبکر او عمر ورپسې شو مدینه منور کې یو صحابي ابوالهیثم رضی الله عنه دا هغه باغ ته ورغلل نو عربو به هم دقه چل کړی چې باغ به د کجورو په هغې کې دننه د انګور منګور به هم پکې اوبه به هم پکې وي او کور به هم پکې جوړ کړی چې څنګه باغ ته ورغلل نو نبي علیه السلام مبارک یې د ښځې نه تپوس وکړي ملګری دې څه شو وی صاحب هغه تللی دی او د سکو خوږې مزېدارې اوبه راوړي مدینه منوره کې د خوږو اوبو مخصوص سقویانو وی ښه بس هغې ورته څادر واچوو نبی علیہ السلام مبارک یو سوري ته کېناست دی کې هغه ابوالهیثم رضی الله عنه صحابي راغی راغی ډېر زیات خوشحاله شو چې زما کور ته زما باغ ته حضور پاک مبارک تشریف راوړی دی لاول نبی علیہ السلام ته ورته رغاړوت بیا حضرت ابوبکر صدیق ته ورته رغاړوت بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ورته رغاړوت او بیا ورغی او اعلی کجوره یې وکته او د هغې کجورو نه یو خشته غونچک را پرې کړ او نبی علیہ السلام مبارک ته څادر بستره برابر کړه صحابو ته او هغه غونچکې ورته مخې ته کېښود او خشته اوبې چې کومې راوړې هغې په کټوري کې راواچولې هغې یې ورته مخکې کېښولې حضور پاک مبارک ورته لا مسکې شو هلکه وی غونچک دې ولې پرې کوو وی مونږ له به درې لږې پخې کجورې را څنډلې وې که نه وی نه صاحب غونچک مې راوړه چې ستاسو په خپله خوښه پکې ځان له غونډې کې که پخې خورئ که کچه کجورې خورئ او یو قسم کجوره چې حضور پاک مبارک به ډېره خوښوله بسر ورته وایي نیمه پخی نیمه کچه وی که دا هم خوښئ نو ځان له دې په خپلې غونډې کې نا کجور غونچکې ورته کېښود سره د هغه خوږو اوبو سوري ته او بستره یې ورته برابر کړو چاړې را واخېسته لا نبي علیه السلام خو پې پوه شو چې دې اوس مونږ له څاروی لالئ ورته وی ابوالهیثمه وی ګورې څاروی لالئ خو دوه څیزونو نه خیال ساته د پیو څاروی لال نه کې او بل رکوټې بچی لال نه کې ځکه ماشوم خو مور پسې منډې ترړې وی وی ښه صاحب یو ښه مزېدار ښکلې چیلوکي یا ګډور یو کته وغې حلال او چې څنګه یې حلال که ښځې ته وی شابه غنم اوړه کا او اوړه برابر کا ته ډوډۍ پخې کا او زه به دا غوښه ته برابره کړم نبي علیه السلام مېلمه دی چې دا غوښه او دا څیزونه پرې وخوري هغې ښځې ډوډۍ پخې کړې او دې هغه غوښه پخه کړله د ښځې او دا هغه غوښه پرې کړه چې پخې شو راوړه نبي علیه السلام مبارک ته کېښوده حضور پاک مبارک سره د خپلو صحابو په مینه هغه ډوډۍ خوړه او بیا د هغې په هغه باغ کې مونځ زموږ او د مانځه نه پسې بیا هم لږه شانتې غوښه وخوړه او بیا صحابو ته فرمایي ابوبکر ته چې ای عمره ګوره د څو ورځو ناره اوږي او صحابه د څو ورځو ناره اوږي وی قسم دی چې د قیامت په ورځ به د دې نعمتونو مونږ نه الله تپوس کوي ښه خوراک مو خوړ ښه اوبه مو څکلې او د ښه مزېدار اعلی سوري لاندې م ناسته وکړل دا نه وایي چې یاره مونږ خو اووه ورځې یا شپږ ورځې یا پنځه ورځې دا نارې تېرې کړې
نه د دې نعمتونو به د قیامت پر ورځ زموږ نه تپوس کېږي. خو حضور پاک مبارک ورته وکتل چې د دې ښځې او د دې خاوند دی څوک شته نه د خدمت، دغه یو سړی دی او یو یې دا ښځه ده. نو نبي علیه السلام مبارک یې دې خاوند ته وویل چې کله موږ له غلامان او مریان راشي نو راشي یو مریی به دله درکړم، خدمت به دې کوي. هغه ویل صاحب ډېره ښه ده. څه موده پس نبي علیه السلام له چا غلامان او مریان راولېږل، دې خبر شو چې راغی وی د الله رسول تاسو راته فرمایلي چې که غلامان راشي یو به درکوم. وی او نو نور یې په صحابو تقسیم کړي یو دوه غلامان پاتې وی دا دوه پاتې دي کې یو ځان له خوښ کا. دا صحابي ورته وی د الله رسول ته پکې راله خوښ کا، ور بیا څونه هوښیار دی. وی ته پکې راله خوښ کا. وی ښه نو دا یو ما په منځلي دی دا منځګزار دی، دا ستا شو، دا بوزه. خو ګورې پام کوه ښه سلوک ورسره کوه، تنګ یې نه کې تکلیف پې وانه چې ځکه نبي علیه السلام به بار بار صحابو ته فرمایل الصلاة وما ملکت ایمانکم، د مونځ خیال ساتئ او د غلام، د مرئی، د نوکر، د امسایه، د زمیدار چې کوم ستا د لاس لاندې دي د هغې به ډېر قدر کوي او ډېر خیال به یې ساتئ. نو ده ته یې هم دغه نصیحت وکړه چې دا بوزه خو ګورې ډېر خیال یې ساته. غلام یې د مټه ونیو او لاړل چې څنګه لاړل ښځې ته یې وویل، ښځې ورته ویې څه دې وکړل؟ وی نبي علیه السلام خو را ډېر ښه غلام راکړه او ښه مضبوط هم معلومېږي. وی سړیه نور یې درته څه وې؟ وی نه هېڅ یې ونه فرمایل، خدای راته وفرمایل چې ها دا غلام بوزه او خیال یې ساته، ښه سلوک ورسره کوه. ګوره نو ښځه ښځه یې کنه دا مې دې پورې وي چې هغه وختینې هم ښځه وه. وی خاونده مبارک دی چې ډېره ښه سودا دې کړې. دا ښځه ورته څه وایي؟ وی سړیه وی یو خبره درته نه کوم؟ وی وایه که نه. وی نبي علیه السلام فرمایي چې ښه سلوک ورسره وکړه. وی ښه سلوک ورسره نه کوو؟ وی ښه سلوک به دی چې د الله په رضا کې د الله په نوم یې ذات ته خپل خدمت کولی شو او زه هم کولی شو. بس دقه هسې نه حضور پاک مبارک فرمایي ښه سلوک ورسره وکړو چې ته رانه ورسره د لاس نه راته ورسره بد ونه خېږي. بس دا به ښه سلوک یې چې ازاد یې کړو. وی هو حر لوجه الله، زه د الله په نوم ازاد. حضور پاک مبارک ته څه موده پس تپوس وکړه غلام دې څه کړ؟ وی صاحب ښځې مې وې چې حضور پاک مبارک ښه سلوک ورسره وکړه، ښه سلوک دا دی چې د الله په نوم یې ازاد کړو، ازاد هم کړو. وی فرمایل وی هر انسان له خدای پاک دوه وزیران ورکړي، یو د خیر او بل د شر. د بادشاه یو وزیر یو شان دی او بل بل شان دی. په کور کې انسان ته وی چا چې څوک خدای د ښه ملګري نه وساته او ښه ملګري وله الله ورکړه وی دا کامیاب. تا له خدای ښه ملګري درکړي دي، ښه ښځه له خدای درکړي. نو اوس د انسان خواهش څه وایي؟ خواهش خو دا وایي چې دا غلام را سره زمونږ به پې لاس ارتي، زما به هم خدمت کوي او زما د خاوند به هم خدمت کوي. او چې غلام نی در ته په خپله کوي بغیر د نوکر نه ژوند ګراني. لیکن د الله او د رسول خواهش څه دی؟ ادا دې که دې آزاد که، حدیث پاک کې راځي که چا یو مرئی آزاد که ده د هغه مرئی هر اندام آزاد که. ځکه لاس یې ستا لاندې و، خپۍ ستا لاندې وه، سترګې ستا لاندې وې، هر څه ستا د هغه غلام هر جز ستا غلام و. نو تا د هغه هر جز او هر اندام آزاد که. نو وی خدای به ستا هر اندام د جهنم د اور نه آزاد کړي. نو ګوره رونو خپل خواهش لاندې او د الله خواهش پورته. مسلمان به دقه لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. خپل خواهش به د دین تابع ګرځي بس. او که ته وایې نه زما خو زړه دا غواړي او شریعت وایي نه داسې نه ده، او که ته وایې چې زما زړه خو دا غواړي او الله وایي داسې نه ده، نو ته به سوچه مسلمان نه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو جنګ کې یو شهزاده ګیر د بادشاه زوی چې ګرفتار یې کړ او ډېر خطرناک مجرم و. رای وس حضرت عمر رضی الله عنه ته وی صاحب دا د پلانکي بادشاه زوی دی په جنګ کې مونیو صاحب ډېر لوی ظلم یې مسلمانانو سره کړی. زمونږ قیدیان یو وخت کې ده نیولي وو او د هغه قیدیانو سره ډېر سخت سلوک دی ظالم کړی او دا ډېر خطرناک دا دی. حضرت عمر رضی الله عنه جلاد راولی سر ته ووهه مردار یې مړی کړې چې دومره ظالم دی او زمونږ قیدیانو سره یو وخت کې دومره ظلمونه کړي دي. مزیخ اوس غریب دقسې تړلی شوی دی چې جلاد یې راوسته او جلاد تورې ته ګوته کړې. دا شهزاده دا کافر د بادشاه کافر زوی حضرت عمر رضی الله عنه ته وی صاحب یو ارمان مې دی. وی وایه یو ګیلاس اوبه مې پکار دی. وی راوړی ورکړې اوبه وڅښه چې ارمان دې پوره شي. په منډه یو صحابي لاړ اوبې راوړېدلی یې ورکړې چې اوبې لاس کې واخېستې نو پرپرپي شو لاس یې پرپودو شو. حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل لکه لاس دې ولې رپي؟ وی صاحب یارېږم هسې نه چې زه اوبه خولې ته کړم او ته دې جلاد ته حکم وکړې دې وخت کې مې سر ونه وی یارېږم چې د اوبو څکم چې د هغې نه پس مې سر ویسې نه اوبو په منځ کې غذارونه کړي. وی چې تر څو دې اوبه نیس کلې سر د نه نه وی زه وڅښه اوبه په اطمینان. وی ښه چې وی او بلکل تر څو چې تا د اوبه نیس کلې دې به تا نه سر نه وی. بس هغه ګیلاس وغورځو اوبې توی کړې. خلک هم حیران شو او عمر ورته دا یې څه وکړل؟ وی اوس مې نشې وجلې. ولې دې نشم وجلې؟ تا او په خپله وایي چې تر څو یې د اوبه نیس کلې نو نه دې وجنم. دا اوبه اوس زه کم دی څکې چې ما خو ځمکې راښکې
ختمه شوه خبره. اوس ته اقرار وکړو او ته د یو پیغمبر ملګری او هغه متعلق مونږ داسې اورېدلي چې دروغ نه وایي، نو ته به هم دروغ نه وایي. اوبه چې مې تر څو نیچ کړې نه مې شي وجلی، تا دا ویلي دي په خپل. اوهو دا خو ما و خولې نه ووتل. وایي ښځه معاف مې کړې، معاف مې کړې. چې وایي معاف مې کړې، وایي معاف شوم، وایي آزاد شوم، وایي کلمه راته وښایه. کلمه شهادت وی رب العالمین مسلمان. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته ویل لکه عجیبه سړی نه که دا مونږ په توره والې وې وختي او روبه مونږ نه وې درکړې او په توره م والې وې، نو تا مخکې کلمه ولې نه وې چې اوس کلمه وې؟ وایي که مخکې مې وې نو خلکو به وې چې د مرګه یېرېده نو کلمې ووې. مخکې مې ځکه نه وې ګنې زما وختي اسلام تړلی شوی، د مسلمانانو دا ژوند مې ولیده، زه قیدي هم تړلی شوی یم، د مسلمانانو دا ژوند مې ولید، د دې مسلمانانو دا قرآن مې واورېد، د هغې دا عبادت مې وکتل، د هغې دا منډې ترړې مې وکتې. واقعي چې مسلمان نو کافر به د هغه عمل ته ګوري مسلمانېږي به. نن زموږ مسلماني کم خوا لاړه، نن مسلمان چې د کافر چې مسلمان چې د مسلمان عمل ته ګوري کفر ته تښتي. د خدای په قهر مسلمان اخته دی، د خدای په غضب اخته دی. ورشئ وګورئ په اسرائیل په فلسطین نښتې دي او موږ دلته چغې جوړې کړي دي، دومره یې مړه کړل، جلوس وباسو، جلسه وباسو، دا کوو هغه کوو. هلته اسرائیل هغې وایي نه صبر کوه، موږ په دې سوچ کوو، روزانه حملې کوه، د دنیا مسلمانان شهیدان کوه، کله په ماشومانو په سکول بمباري کوو، مسلمانان شهیدان کوه. په سوونو د مسلمانانو مړو تعداد خو لا پرون رسېدلی دی، خدای خبر چې نن به څونه وجلي او هغه ځای نه بمباري کېږي او مسلمانان اوله او ټینکونه ورده مسلمانان اوله او موږ څه کوو؟ جلوس زنده باد او مرده باد او جلوس وباسو، جلسې وباسو. زموږ د دې حکمران نه به خدای د قیامت پر ورځ تپوس کوي. دا به د دې فلسطین دغه مسلمانانو دغه ماشومانو به لاسونه او زموږ د دې عربو او د عجمو د دې سربراهانو به د قیامت پر ورځ ګریوان او دا زموږ خپل عمل دی چې موږ پرې نیولي کېږي. اوس هم ورشه په فلسطین کې وګوره، د فلسطین جنکۍ اوس هم په پینټ کې ګرځي، اوس هم وګوره، موږ خو پرې خفه کېږو. قرآن شریف الله وایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا چې تر څو ځان نی بدل کړی خدای دې نه بدلوي، ځان به خپله بدلوي. تاسو وګورئ په تصویرونو کې، ما کره خو الحمدلله ټي وي نشته او نه ټي وي نه خبر یم، خو په دې اخباراتو کې کله کله تصویرونه ګورو، نو د فلسطین جنکۍ پیغلې اوس هم پینټ کې ګرځي او بنین کې ګرځي، اوس هم د هغې په سر لوپټې نشته، اوس هم د هغوی سټونه او مخونه ښکاري، د هغې هلکان اوس هم د انګریز لباس اغوندي. زه افسوس کوم، حیران شم کله چې خدایه د هندوستان هم وزیر اعظم دی، زما هم وزیر اعظم دی، د هندوستان وزیر اعظم سیک دی، هغه خو چېرته خپل پګ د سر نه کوز نه کوي. تاسو ګوره په اخباراتو کې د هندوستان منموهن سنګ هغه سیکانه پګ په سر پټکي غوندې شوي پګ غوندې په سر ورشه وګوره پګ یې د سر نه چې ته کوز کړه چېرې هم کوز نه، هغه خپل پګ باندې نه شرمېږي، هغه په هغه خپل لباس نه شرمېږي، د هغه د سیک چې کوم لباس دی. ورشه تاسو دا سیکان وګورئ، دلته په پېښور کې سیکان وګورئ، یو سیک هم چې ته ګیره ونه خریله، خپلې ګیرې شته، د مذهب تعبیر د مذهب، خپل ویښتې شته، خپل پګونه یې په سر کړي دي. د سیک دا مذهب دی چې دی به ویښته نه خورئ، د سیک دا مذهب دی چې دی به هغه خپل پګ وایي. نو سیک په هغه خپل دین نه شرمېږي. او زما وزیر اعظم چې انګلینډ ته ځي، بلکې انګلینډ ته خو څه کوي چې د امریکې میلمه راځي، نو مخکې نه تپوس کړي چې د به سینګ ته یې چوري چې زما هغسې ځان له جوړه کړم، د به سینګ دوغاښې پرتوګ جوړ کړي چې زما هغه ځان له دوغاښې پرتوګ جوړ کړم. موږ په خپل دین شرمېږو، موږ د خپل پیغمبر په جامه شرمېږو، موږ د خپل پیغمبر په شکل شرمېږو، موږ د خپل پیغمبر په کردار شرمېږو، موږ د خپل پیغمبر په اخلاقو شرمېږو. موږ به کوم ځای نه کامیاب شو؟ انډیا هم لکوي او امریکا هم لکوي. دا به خدای الله دې رحم وکړي، دعا خو د خدای نه کوو چې خدای مسلمان نه ذلیل کوي، لیکن دا زموږ خپل عمل دی. تاسو وګورئ د حج دوران کې تاسو وګورئ نو چې کم د ترکو خلک دی او کم د نورو ملکونو خلک دی، نو په دغه کې په پتلونونو کې ګرځي. د ښځو هغه لباس د انډونیشیا ښځو لباس که دی وکړه چې دا حج له کې مې راغلي، حج له دومره دومره پوټي پوټي دي او حج له راغلي چې هغه له پاسه بورقه یې ته لرې کړه وړاندې بلبل اذان نه عارضي صادر ته وکړي چې هغه یې ته لرې کړه دننه بلبل څه دي. زمونږ لباس د انګرېز دی، زمونږ جامه مونږ کې د خدای پاک د مسلمانیت طاقت پیدا شي. نو هغه هلک حضرت عمر رضی الله عنه ته هغه شهزاده وایي ما چې وختي دي مسلمانانو ته وکتل، ډېرې شکلونو ته مې وکتل، نه زما په کې اسلام پرېوت، ما مې مسلمانېږم. خو هغه وخت مې ځکه کلمه نه چې خلک وایي چې د مرګ نه لرې کلمې وکړي، نو چې اوس د مرګ نه بچ شوم او پته راته ولګي ته مې نه وژنې، نو اوس به زه کلمه وایم صرف دې دپاره چې الله زما خوشحاله شي، د مرګ د یارې نه چې زما رب مانه خوشحاله شي. الله که خوشحاله نو په دې به خوشحالېږي چې خپل خواهش به د الله د خواهش تابع کړي. زما هم خوښه ده او د الله هم خوښه ده، زه به خپله خوښه پرېږدم، د الله خوښه به اخلم. زما هم خوښه او د رسول الله مبارک هم خوښه ده، خپله خوښه به پرېږدم او د رسول الله مبارک خوښه به اخلم. موږ وایو نه نه، هر ځای کې خپله خوښه، که خدای خفه کېږي خفه دې شي که نه، او که نبي علیه السلام خفه کېږي خفه دې شي که نه، او که په شریعت زموږ عمل راضي شي او که نه راضي نه به راضي، دې ته به نه ګورو. نو
مونږ به شریعت ته ګورو، مونږ به الله ته ګورو، د الله رسول ته به ګورو، نو خپله خوښه به د هغې تابع کوو، هله به مونږ سوچه مسلمانان یو. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. تاسو خو د حضرت حنظله رضی الله عنه قصه اورېدلې ده او په شعرونو او په نادونو راتلو کې اورېدلې ده. هلته د احد جهاد دی او د تازه واده کړی، تازه، او د واده لومبۍ شپې ده، او بیا د واده چې کومه تقاضا ده د خپلې بیبي سره هغه تقاضا پوره کړې ده، او دې کې ورته پته ولګېده چې نبي علیه السلام خو د احد میدان کې د جهاد دی، هر څه یې پرېښودلو، په یو منډه راغی جهاد له پکې شهید شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو نه تپوس وګوره څومره د انسان د خواهش شپی او د انسان په زندګۍ کې د ژوند د مینې شپی هغه هر څه قربان کړل چې د شهید شو. نبي علیه السلام مبارک وي ورشه د کور والا نه تپوس وکړې دې لږ څه چل دی؟ ولې صاحب وي فرشتو غسل ورکړ، ما ولیدلې فرشتې د اسمان نه راغلې او د حنظله رضی الله عنه غسل ورکړ. تاسو معلومات وکړئ څه چل دی چې د بیبي نه ولا تپوس وکړو د جنابت کې په لوی بیا دسۍ کې خو د نبي علیه السلام د جهاد یې واورېدل نو غسل یې ونه کړو، نیغ جنګ لاړ. نو خپل خواهش مونږ مخکې که ورده کې او مونږ د الله او د رسول خواهش ته نه ګورو، ځکه خو ډغرې خو خپل خواهش به د الله او د رسول د خواهش تابع کې هله به ته کامیابې. حضرت سعد رضی الله عنه د سعد په نوم باندې ګڼ صحابه دي، دا هم یو صحابي دی د سعد رضی الله عنه په نوم، او د شکل نه تاریخ لیکي چې د شکل نه لږ ګډوډ و، د رنګ نه تور و، په دې مخ باندې خاپونه داغونه د دانو، شونډې غټې، خو ظاهر شکل یې برابر نو، او غریب هم په یو لنګ کې به عموما ګرځېده. نبی علیہ السلام مبارک ناست دی او دی ولې یو ځل راغی او جاړي. حضور پاک مبارک ته تپوس کی سات ولې جاړي؟ وی صاحب په دې جاړم چې ما نه خلک په دنیا کې نفرت کوي، نه زما سره څوک یو ځای ډوډۍ خوري زما دې شکل ته ګوري، او نه زما سره څوک یو ځای په یو دسترخوان وبس کي او کم لوښي باندې چې زه وبوس کم خوا خو زه خولې ته م نوړي، او نه را سره څوک یو ځای ناسته پاسته کوي. د الله رسول په دې جړه راغله چې دا مسلمان دلته مانه نفرت او کرکه کوي، هسې نه د لوی رب رانه کرکه ونه کړي، هسې نه جنت رانه نفرت ونه کړي، هسې نه د جنت هورې وایي چې لرې کې دا تور او دا داغونو والا او دا بد شکل راخوا کې. نو الله رسول ما به خدای ځان ته نږدې کړي په دې شکل کې، ما به په دې شکل کې دا الله فرشتې ځان ته نږدې کړي، هورې به مې ځان ته نږدې کړي، او په دې شکل کې به جنت ما پرېږدي ځان ته. حضور پاک مبارک ډېر زیات الله پویه ورکړې وه، انتهایی پویه. وی ای سعده که تا د الله تابعداري وکړه زما تابعداري دې وکړه. ګوره خپل خواهش وروستو د الله او د رسول خواهش مه، تابعداري خو همدغې ته وایي. که تا زما او د الله تابعداري وکړه نو تا جنت پر امځان ته پرېږدي، د جنت هورې بر امځان ته راکاږي او الله بر امځان ته نږدې کړي. او که د الله او زما تابعداري دې ونه کړله نو دا ټول بر ځان نه نفرت شکل جنت شکل ته نه ګوري، د الله او د رسول تابعداري ته ګوري. فرشتې او الله او د جنت هورې دا شکل ته نه ګوري، دا د الله او د رسول تابعداري ته ګوري. نبی علیه السلام مبارک خو پېښ چې د دې زړه غریب لکه خو به نور څه ارمانونه مې هلکه سعد واده دې کړی دی؟ وی نه صاحب ما سره څوک یو ځای کښېني نه لور خور به سره راکړي. وی موږ در انتظام کوو لاړ شه. یو صحابي په مدینه منوره کې عمرو بن وهب رضی الله عنه نوم، عمرو بن وهب ته لاړ شه، د هغه لور پیغله شوې ده او ما ته یې ویلي دي چې زما لور پیغله ده او که څوک مسلمان چې په نکاح وله ورکړو نو بس هغه له لاړ شه، د هغه لور ما ورته یاد کړه چې هغه درته په نکاح دی ورغله. عمرو بن وهب رضی الله عنه ته دروازه وواله، اوله راووت. وی صاحب ستاسو عمرو بن وهب نوم دی؟ وی تاسو نبی علیه السلام ته سوال جواب پرېښی نو زه د هغې متعلق نبی علیه السلام مبارک را لېږلی. څه سوال جواب؟ وی تاسو به څه لور پېغله شوې وه؟ نو بیا ما ورته ویلي دي چې زما لور له څوک وګوره. وی زه یې د هغې رشتې دپاره را لېږلی. نو هغه چې ده ته وکتل، د رنګ ته یې وکتل او شکل ته یې وکتل، نو بس هغه غریب هم پره پرپي شو چې خدای پاکه د حضور پاک مبارک نه خو زما هر څه قربان، خو لور به مې ده سره ګزاره سېږي. بل غریب یو څادر سپلی هم نشته، خور خپو کې را روان کمیس خو څه کوي چې هغه سپلی اوس هېڅ هم نشته، یو لنګ یې ته وکړې ده. یاره وایي ته لږ صبر وکړه، ښځې سره مشوره لاړ ښځې ته یې وایي ښځې زمونږ د لور د رشتې دپاره خو نبی علیه السلام مبارک یو صحابي را لېږلی. وی ډېره ښه خبره ده. وی نه ته خو یې لږ وګوره دروازه کې چې هغې د چوندې کې وکتل، هم وایي چې سړیه دا به څه کوو؟ اوس د حضور پاک مبارک خبر هم کوزه نشو غورځولی چې خفه نشي. او منځ کې مونږ خو د هغه نه قربان، خو زمونږ لور به ده سره ژوند تېر کړي که به تېر نه کړي. که سبا زمونږ لور خفوي بیا به نبي علیه السلام خفوي. سمسې او قصې پسې وې دا ځان له برابر کړه. او 300 دا د ښځې مهر شو، په 300 د کور سامان واخله، راځه چې دله واده برابر کړه. لاړ د مدینې منورې بازار ته، 300 روپۍ چې دي نو هغه خو یې ځان له پلیس کې پورې غوټه کړئ او هغه 300 یې راوستې یو دوکان ته ننوت چې اوس د واده سودا کوم، ځان له به م جامې مامې والم، ښځې له به م والم او د کور سامان وغیره به م والم. چې دوکان ته څنګه ورسېد، یو اواز کوونکي د منادي هغه اواز کوي، یو اعلان واورئ خدای مو بخ،
مونږ خو من د مړو اعلانونه کوو. یو اعلان وورئ خدای مو بخ. نبی علیہ السلام پلانکي طرف ته جهاد لاله، که چا سره سامان خپلي د جهاد ځکه سامان کمې دی نو هغه د پیغمبر علیه السلام سره په دې جهادي سفر کې ملګری شي. خو یاره چې سامان یې خپل یې ګوري چې د اواز واورېد لږ غوندې ساه وشو، داسې مې واورېده. هغه دوباره اواز هغه په دریم ځل اواز وکړ، خوا ډمامه ډنګول او لګیا دی بازار کې چغې وایي چې مجاهدین را یو ځای شي. بس د دوکان د درشل نه بار راووت. اوړه کې سوچ کې چې خدایا اوس د ښځې سامان برابر کړم، د واده تنظام وکړم، او که حضور پاک مبارک ته پسې جهاد ته لاړ شو. او زما ښکلی پیغمبر به د تورو په منځ کې ولاړ او به د دشمن په منځ کې ولاړ او زه به دلته ښځې سره پروت یم، زه به د دنیا خواهشونه طلب کوم، زه به دلته کې دنیا کې مزې کوم. بس هغه دوکان یې پرېښود او د مدینې منورې منډۍ ته لاړه، ولته ځان له اس واغېشت او توره یې واغېشته، تور او اس یې واغېشتل او د جهاد چې کوم سامان یې هغه یې برابر کړ او یو روبند یې راواغېشته، هغه یې په دې مخ باندې وتړه، دا مخ یې پکې ټول پټ کړ او صرف سترګې ښکارېږي چې هسې نه حضور پاک مبارک راته غصه نه شي چې ما در د واده بندوبست وکړو، د خلکو نه مې درته پیسې راغونډې کړې او تا غار څه پرېښودل دلته ما پسې رالې. نبي علیه السلام چې ته خفه نه شي نو یو کپړه باندې دا مخ وتړه، صرف سترګې ښکاري، باقي ځان ټول پټ کړی دی، په اس باندې سور دی. داسې وخت کې ورورسېد چې جهاد شروع شوی، بس لګیا دی مخ یې پټ کړی دی، جهاد شروع دی، په توره باندې وهل کوي، یو کافر مردارېږي بل مردارېږي. صحابه یو بل ته ګوره لکه تا سړی لکه مې راغی، دا خو ډېر بادر دی، د دنیا کافر یې مردار کړ او په ځان نه دی او لګیا دی د کافرو پرې غورځوي. حضرت علی رضی الله عنه راغی حضور پاک مبارک ته وی صاحب یو نوی مسلمان راغلی دی. هغوی دا ګمان وکړو چې دا څوک نوی مسلمان دی، موږ یې څوک هم نه پېژني، صاحب یو نو مسلم دی، نوی مسلمان او ډېر بهادر دی او ډېر زبردست جهاد کوي او د دنیا کافر یې مردار کړل او موږ یې نه پېژني. وی کوم دی؟ وی هغه اس باندې چې سور دی هغه سړی دی. دې وخت کې ده توره اوچته کړې ده او په یو کافر باندې غذار او دا څادر یې د دې مټ نه پروت دی، دا مټ یې داسې ښکاري. نو چې نبي علیه السلام یې دې مټ ته وکتل چې دا خو هلکه هغه خاپونو والا او هغه تور مټ دی، دا خو هغه سعد معلومیږي. علي وی دا خو اظنه سعدا، دا هغه سعد معلومیږي. د جوړ د واده هغه سیسټم هر څه پرېښي دي او ځان له دا توره وس اغېښتي دی او راغلی دی. ته ورشه تپوس ته وکړه وایي ته سعد یې چې هغه دی که بل څوک چې دوی څنګه ورغې تپوس یې ورته کړه هلکه ته سعد یې سر یې ورته وړکه یو سعد دی. راغی علي صاحب نبي علیه السلام پسې وی صاحب همغه دی، هغه واده ورسې پرېښي دي او ځان له په هغه پیسو د جنګ سامان اغېښتي دی میدان ته راغلی دی. حضور پاک مبارک چې وکتل ام خوشحاله چې خدایا دې خواهش ته ګورو دا پرېښودل او د زمانې د زړه د غریب خواهش ته ګوره او پرېښودل او بیا دلته مرګ له راتلل. ځکه جهاد کې خو څوک مړه شي او څوک زخمیان شي او څوک جمدي پاتې شي. دوی په دې خبرو کې دي او د یو کافر سره مقابله راغله او د شا نه په یو کافر غزار وکړ په دې سعد رضی الله عنه او چې څنګه یې پې غزار وکړ نو اسې مو لګېده او دې مو لګېده، اسې هلته پرېوته او دې غریب دې بل طرف ته پرېوت ټول مخې او زخمونو کې او د وینو دا سیلاب پې شوړ. نبي علیه السلام مبارک ور منډه کړې په خپله هر څه یې پرېښودل او چې څنګه یې ور منډه کړې نو دې روچت کړ او د خپل سینې د غېږ پورې دقسې ونیو، هغه وینو کې شوړ پوړ د خپلې سینې مبارکې پورې ونیو او مخ یې وله ښکاره کړ او په دې خپل مبارک څادر ته خاورې وینې لرکوي. نبي علیه السلام مبارک دقسې دا مخ وله پاکوي او دا تندې وله پاکوي او دا وجود وله پاکوي او هغه دا اخیري سترګې حضور پاک مبارک ته راواړولې. وی دا الله رسوله ما به په دې شکل الله ځان ته پرېږدي، ما به په دې شکل جنت ځان ته پرېږدي، ما به دې شکل کې د جنت حورې ځان ته پرېږدي. رسول الله مبارک وی ای سعده زما دې په هغه ذات قسم چې دې دنیا ته پیغمبر را لېږلی زه ګوی کوم د الله دربار کې چې تا به الله هم ځان ته پرېږدي او تا به د جنت حورې هم ځان ته پرېږدي او جنت به دې هم ځان ته پرېږدي، زه تاله ګوی کوم. او دې کې د دې غریب نه سوخته دې اخیري الفاظو د حضور پاک د مبارکې خبرې واورېدې او ساعت یې ووتله. چې ساعت یې ووتله نبي علیه السلام مبارک وخندل او فورا یې مخ بل طرف ته واړو او صحابو ته یې ویې راشئ دا رور موچت کړئ. وګوره که نه د هغه د زړه تمنا ته وګوره الله کومه سینه د مرګ په وخت کې ور نصیب کړه، کومه غېږه کې د ده نه د مرګ سوخته او کومو لاسونو چې ویمانه به خلک نفرت کوي الله ورته وښوله چې خلک پرېږدوه داسې غېږ کې د نه سو باسم چې دنیا کې په عمر کې ستا دپاره تر قیامته پورې خلک دا یو فخر حسابوي او داسې لاس به ستا په مخ راکاږم چې هغه به د جنت او د حورو او د هر څه نه بهتر او مزېدار لاس وي. په داسې لاس ستا مخ پاکوم او ستا اخیري وینې به په داسې ذات ته پاسه پرېږدي چې به تا له قیامت کې ګوی به کوي. داسې منقبت در کوم تر نن قیامته پورې خلک بیانوي که نه بیانوي، داسې عزت در کوم، دې ته عزت وایي. ستا د نه په داسې غېږ کې وباسم چې مور راوړې ورپسې ارمان وکړي، داسې لاسونه در باندې ځنقدر کې راکاږم چې مور راوړې ورپسې ارمان وکړي
او داسې ضمانت دله در کوم چې هغې په شان ضمانت به د بل چا نه نو وخندل حضور پاک مبارک په مخې بل طرف ته واړو او چې بیا مخ واړم سترګو کې وګرځېد خیر دی خو صحابه اوچت کړ دی غریب خو شهید شو چې نبي علیه السلام به غوسه و چا به غږ نه کو چې خفه به غږ به نه کو چې لږ اطمینان باندې شو صحابي راغی وی صاحب دغه وخت خو د خندا نو او تاسو وخندل هم ولې وخندل دنه چې څه وخته وی ما چې کله قسم وخوړه چې زه به دله ګوی کوم چې تا به جنت او الله او فرشتې ځان ته پرېږدي او هورې نو وی خدای پاک زما قسم رښتونی کړ وی ما په دې خپلو سترګو یو فرشته ولیده د جنت هوره مې ولیده چې زما د حوض کوثر نه په جام کې اوبه راځغلولې او دلې یې خوله کې اړولې ما وی چې شکر دی خدایه چې زما قسم دې رښتونی کړ او ما ته دې په دې خپلو سترګو وښو او ده ته دې په بدن کې پروردګاره زما هغه خبره رښتونې کړه د جنت هورې وله د حوض کوثر اوبه راځغلولې او په دا خوله کې یې ورتاړولې نو ما له د هغه هورې نه حیا راله نو مخ مې ترې واړو او په هغه خپله خبره خوشحاله شوم نو خندا راله خو ډېر ګران کار دی رونو اسانه خبره خپل خواهش د دین تابع کول 15 روپۍ د خدای په لار کې ورکول دې ته څوک غاړه نه ږدي 10 روپۍ ته څوک غاړه نه ږدي سر ورکول او بیا ځمکه ورکول او بیا مدرسې سره امداد کول او بیا جومات سره امداد کول او بیا لار سره امداد کول او بیا غریب ګاونډي مسافر سره امداد کول دا خو ډېره لویه خبره نو سوچه مسلمان هغه دی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به دا د خپل پیغمبر مبارک وینا ده دروغجنه نه ده رښتونې خبره ده چې تر څو تا خپل خواهش د الله او د رسول د خواهش تابع نه ګرځولې خپله خوښه یې د الله او د رسول د خوښې لاندې نه ګرځولې هغې پورې ته سوچه مسلمان نشي ګرځېدلی الله دې موږ سوچه مسلمانان کړي او خدای پاک دې زموږ خواهش د الله او د رسول د خواهش تابع وګرځولې یاره دا خو پاتې دي خو دا به څنګه په وخت کمین خوب تعبیر مور او پلار خپل بچي د ذبح په حالت کې وویني نو بس دا هم د خدای په نزد د قبولیت نښه ده او د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام هغه خبره ده نو د قبولیت نښه څه خطرناکه خبره نه ده زمونږ په کور کې یو مریض د دعا وله غواړي الله دې وله شفا ورکړي او دا نور خو بشیرجانه دا به تا ته به بیا ووایم ځکه چې اوس دغه دی دا خو عثمان رضی الله کله شهید شوی دی او د ده خو مستقله واقع ده چې یو وخت کې به درته ووایم ښه دا به بیا بشیرجان ته به زه بیا جوابونه ورکړم دا دغه دی اوس وخت ناوخته دی دعا وکړئ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین الله زمون په زړونو کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینه واچي که څوک بیماران پروردګاره ته وله شفا ورکړي که څوک قرضداران یې د قرضونو نه اخلاص کړي خدای زمونږ د حلال او فراخ رزق نصیب کړي خدای زمونږ دنیا د آخرت د ګټې ذریعه وګرځي او دعا وکړئ د فلسطین دغې مسلمانانو ته چې رب العالمین امداد وکړي خدای په شریعت برابر کړي او خدای ته امداد وکړي او خدای چې اسرائیل دی او که امریکا دی او که برطانیې څومره کافران دي خدای ته ورته هدایت د ایمان وکړي او که په قسمت کې نه په خپل قهر یې تباه برباد خدای زموږ د مجاهدین امداد وکړي که فلسطین کې وي او که هر ملک کې وي که افغانستان کې وي که په کشمیر کې وي او اله العالمین خدای زموږ د بې کسه بې څوکه امداد وکړي خدای زموږ مریضان جوړ کړي او خدای زموږ د مسلمانانو اتفاق او اتحاد راولي اخر وخت کې په خپل دا کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 323 نمبر کیسټ کې تاسو دا بیان واورېده چې خپل خواهش په د شریعت مطابق او دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان